تازه پاکستان د اسناد لرونکو افغان کډوالو په اړه تازه اعلان وکړ. دا چې څه ویلي دي پر جزئیات په افغان نیوز کې راسره وګورئ. پاکستان د اسناد لرونکو افغان کډوالو د ایستلو مهالویش اعلانوي. د پاکستان د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو وزیر وایي له دې هیواده د ټولو افغان کډوالو د ایستلو بهیر به له جنوري وروسته اعلان شي. د پاکستان حکومت وایي له دغه هیواده د بې اسناده افغان کډوالو د ایستلو بهیر به د راتلونکي کال تر جنوري پورې پای ته ورسیږي او له هغه وروسته به اسناد لرونکي افغان کډوال د ایستلو مهالویش اعلان کړي. د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو وزیر جان محمد اڅکزي د جمعې په ورځ په یوه خبري غونډه کې له پاکستانه د ټولو افغان کډوالو د ایستلو په اړه څرګندونې وکړې. نوموړي دې ته په اشارې سره چې د افغانستان کورنۍ جګړه پای ته رسېدلې وویل اوس افغانان کولی شي چې خپل هیواد ته ستانه شي. هغه دا ادعا هم وکړه چې ترهګر د افغانستان په خاوره کې پر پاکستان د بریدونو پلانونو جوړوي. هغه ادعا چې د طالبانو چارواکو تل رد کړې ده. د طالبان د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د پاکستان د دې پریکړې په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو تر دې مخکې له یو شمېر نورو رسنیو سره په خبرو کې له پاکستان نه د ټولو افغان کډوالو د ایستلو په اړه د پاکستان د حکومت دغه اقدام غیر قانوني بللی و. نوموړي ویلي چې دوی د پاکستان دغه کړنه غندي خو د افغان کډوالو منلو ته چمتو دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان لنډمهالي حکومت د نومبر له لومړۍ نیټې څخه له دغه هیواده د بې اسناده افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړی او تر اوسه یې لسګونه زره تنه بیرته افغانستان ته ستانه کړي دي. ملګرو دا وه زموږ چمتو شوې ویډیو. که تاسو هم د ویډیو په اړه څه نظر لرئ موږ سره په کومنټ کې ولیکئ. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.